افغانستان نن له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبلړۍ دویمه لوبه ولوبوله. د لوبې پچه سریلانکا وګټله او د افغان لوبډلې پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان 300 منډې جوړې کړې. له نړیوال جام وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان په 2 لوبو کې له 300 پورته منډې کیږي. که څه هم افغان لوبغاړو لومړني اورونه ښه ترسره کړل، خو په وروستیو اورونو کې پرې سریلانکا برلاسې شوه او چټکې منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره توپ اچونه کې عظمت الله عمرزي 3، فضل حق فاروقي، قیس احمد او نور احمد یوه وکټ واخیسته. افغانستان په توپوهنه کې لومړني اورونه ښه ولوبولی شول، که څه هم یو پیلیز لوبغاړی ډېر زر له لاسه ورکړ، خو تر 128 منډو یې ښه لوبه وکړه او د ګټلو تمې یې کېدې. خو د ابراهیم ځدراڼ او رحمت شاه له سوځېدو وروسته هیڅ لوبغاړي منډې جوړې نشوې کړای او د 7 اورونو په موده کې د 25 منډو په جوړولو 9 لوبغاړي اوټ شول، چې دا په نړیوال کرکټ کې د یوې ملي لوبډلې په توګه کم لیدل کیږي. افغان لوبډلې نن په خپلې بیکارې لوبې سره د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړه او د سریلانکا پر وړاندې د دویمې لوبې په بایللو سره لوبلړۍ له لاسه ورکړه.